په پاکستان کې حالات مکمل طور باندې خراب دي. ملګرو شیر افضل مروت چې دی نو هغه جج له پیش کاوه، هغه عجیبه خبرې وکړې د پنجاب آی جي ته. ملګرو ویډیو را سره مکمل وګورئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته چې د پی ټی آی گرفتاری شروع شو دي، خو شیر افضل مروت چې دی نو هغه کله عدالت ته بوتو نو هغه چې دی نو هغه پنجاب آی جي ته یوه عجیبه خبره کړله. ملګرو هغه چې کله بوتو نو پنجاب آی جي ته دا پیغام ورکړو کنه و چې دې کار په ځای باندې تا ځان چکله لګول وي نو دا به دله ښه وی. ملګرو اصل مقصد د دې څه دی، دا خبرې سړي خولې له هم نه راځي او هغه هم ډېر زیات غوسه شوي دي او ډېر زیات ستړي شول ځکه چې ټول عمر په مخه جیل ته وړي او بېرته راازادوي. تاسو ته پته ده د هغه نه پس چې دی نو دوی دا خبره وکړله که نه او ویل ډېر زیات غوسه شو وایي چې دې په ځای ځکه چې دوی چې کومه طاقت دی نو دوی دا غلط استعمالوي چې سړی د اسامبلۍ نه رااخلي او هغه څه کوي وړي یې جیل ته. ملګرو د هغه نه پس چې دی نو هغه جج مخې ته لاړ و یو کال نیم پس به چې دی نو په دې پاکستان کې وینه وي ولې ځکه چې دا کومه فوجان چې دی نو دا مکمل طور باندې چې دی نو دا غلط چې دی پنجاب آی جي ورته یاد کړی چې دا د دې خپل طاقت چې دی نو غلط استعمال کوي او مکمل طور باندې هغه وارننګ ورکړی په کرسۍ کې جج ته ناست او مکمل طور باندې ډېرې خطرناک او ډېر وارننګ یې ورکړی او خبرې یې کړلې و یو کال پس به نه دی په دې پاکستان کې به وینه وي. د هغه نه پس چې دی نو علي امین ګنډاپور چې دی نو هغه هم و چې زه به د خپلې خبرې نه یو انچ هم نه شاته کېږم او چې ما کومه خبرې کړلې په هغه باندې عمل درآمد کېږي او بالکل چې دی نو و چې د اسټابلیشمنټ چې دی نو هغه سره به مذاکرات نه کېږي. عمران خان چې دی نو هغه په جیل نه دا خبر جاری کړی دی د صحافیانو سره غیر رسمي گفتگو کړله په هغه کې دا ویلي دي که نه په 1 سپتمبر باندې به د پی ټی آی جلسه کېږي، بالکل به کېږي او علي امین ګنډاپور چې کومې خبرې کړلې زه د هغه سره یم د علي امین ګنډاپور سره او بالکل چې دی نو هغه خبرې په جذباتو کې کړې دي. ملګرو د هغه نه پس چې دی نو بریسټر ګور چې تاسو دی نو هغه چې گرفتار شوی نو هغه چې دی نو رها شوی دی سنګجانې چې کومه تاڼه وه نو د هغه نه واپس رها شوی دی. ملګرو نو حالات مکمل طور باندې خراب دي. شیر افضل مروت چې دی نو هغه هم ډېرې زیاتې خطرناکې خبرې کړې دي. حالات مکمل طور باندې خراب دي. الله پاک دې په موږ باندې رحم وکړي. د پاکستان حالات مکمل طور باندې خراب دي او ځینې پیر له خانه جنګي شروع کېدو واله ده. شیر افضل مروت چې دی نو جج ته مکمل طور باندې داسې خبرې کړې دي او پنجاب آی جي ته مکمل طور باندې شیر افضل چې دی نو دا وارننګ ورکړی کلیام او چې دې په ځای چې دغه کار کړی وی نو ښه به وی.